زنانه زموږ خورې، ځکه دا موږ ټول خویندې او وروڼه یو. مسلمان د مسلمان ورور دی. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان چې ځان دپاره څه خوښوي نو هغه به د بل مسلمان دپاره هم خوښوي. نو ډېر مسلمانان وروڼه داسې دي، ډېرې مسلمانانې خویندې داسې دي چې هغوی د دې مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې دپاره زه تاسو ته یو اسانه وظیفه در کوم، او کله چې د اسانه وظیفه تاسو په دې طریقه باندې وکئ، خو د وظیفې به طریقه صحیح یاد ساتئ او وظیفه به په صحیح عمل سره کوئ. یو په اوداسه کې کوئ، دویم دا ځکه دا قرآن کریم زه چې وظیفه ښیم هغه د قرآن کریم د سورتونو نه یا د قرآن کریم د حصې نه یا د قرآن کریم یو آیات حصې، نو زه چې تاسو ته ښیم هغه به داسې هغه به په ادب سره، هغه به په احترام سره، هغه به په اوداسه کې او د هغې خیال به ساتئ. هغې وظیفې نه به اول کې او اخر کې به درود شریف هم وایئ، ځکه کوم درود شریف چې د وظیفې نه یا د دعا نه مخکې درود شریف وي، اخر کې درود شریف وي، دغه دعا دغه وظیفه دا اسمان دروازې ورته کولوي. حدیث پاک کې راځي کومې دعا نه مخکې درود شریف وي، اخر کې درود شریف ویلی شي، دې دعا ته د اسمان دروازې کولاویږي. نو د هرې وظیفې نه مخکې او اخر کې درود شریف اهتمام پکار دی. هغه وظیفه دا ده چې 5 اتواره باندې، یعنې ته به اول د ټون نه د اوړو نه به یو 314 داسې ګولۍ جوړې کړي، 314 313 ګولۍ به جوړې کړي، او په هره یو ګوله باندې، په هر یو ګولۍ د دې اوړو په دې ګولۍ باندې، په دې باندې به سوره مزمل یوه پیره په یو ګولۍ باندې وای، او هغې باندې به کوفکای، او دا یو بوتل کې به اوبه راوالي او هغه بوتل باندې به هم دا صورت کوفکای. او دا ګولۍ چې د اوړو کومه ګولۍ ده نو دا به داسې خوړ ته داسې اوبو ته اچئ چې هغه اوبو کې میان وي. دا ګولۍ د اوړو د ګولۍ هغه میان خوري. دا انشاءالله العزیز چې کله تاسو هم 5 اتواره داسې عمل وکئ، 313 ګولۍ به جوړوئ، په هره ګولۍ باندې به دا یعنې سوره مزمل وایئ او کوفکوئ به. نو انشاءالله بفضله تعالی چې کوم نوجوان هم څه مسله او دا مسله یا د کومې خور نوجوانې دا مسله هغوی زما نصیب نه کولاویږي، تقدیر نه کولاویږي، نو زه ورسره انشاءالله په تجربه باندې وایم چې 5 اتواره همداسې عمل تاسو وکئ، بیا ماته واپس ووایئ چې واقعي دا عمل مونږ کړی دی او هغې څه اثر نه ده ښکاره شوی. نو د دې اثر به انشاءالله العزیز زمونږ او ستاسو په وړاندې، زمونږ او ستاسو په مخ کې به وي. د دې دپاره دا وظیفه مې درکړه چې دې وظیفې دا مې وښوده درته چې د دې اهتمام وکئ. نو کوم مسلمانانو وروڼو ته دا مسلې مخې ته چې هغوی د دې فضل خرچۍ نه یا داسې نه اهله پیرانو نه چې هغوی ته پیسې وایي په دوکو باندې او دارنګې خلک دوکه کوي، نو د هغې دپاره دې دا عمل په خپله باندې وکړي، په خپله باندې. موږ مسلمانان یو، قرآن زموږ دپاره یو علاج دی. انشاءالله دغه نصیب به یې کولاویږي الله په فضل باندې، او دغه مسایل به حل کېږي، ځکه د مسایلو حل د الله دربار دی. الله دې چې څومره نوجوانانو یا څومره د خویندو مسلې دي، الله دې دا ټولې مسلې په خپل فضل او کرم سره دې الله حل کړي. الله دې دغه مشکلاتو نه ټول مسلمانان حفاظت وکړي. الله دې د ټولو مسلمانانو شرعي ضرورتونه د خپلو غیبو خزانو نه پوره کړي. والسلام.